بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، پرون شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله د کرونا په حق له د یو بزرګ خوب بیان کړی دی. نو پر دنیا خلکو یو واویلا جوړه کړې، رنګارنګ اعتراضات، رنګارنګ اشکالتونه پر دې باندې کوي. ماله د لري لري ځایونو سره ټلیفونونه راځي، دا خوب نو د ولي په خپل نه ولیدي، دی دومره غټ شیخ دی، دومره غټ بزرګ دی، رنګارنګ اشکالونه راځي. نو زه تاسو د څو خبرې کوم، تاسو ښه په غور سره واورئ، ځان په پوه کړئ او د هر مسلمانه پرې ورسوئ، تر څو هغه هم د دې څه ګټه واخلي. اسې په شرعي خبرو کې، د دین په خبرو کې د عقل آسان مزغلوئ، ما هره خبره د عقل پر ترازو باندې تلی. اول شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله کچیر څوک دا وایي چې د ټولې دنیا غټ عالم، د ټولې دنیا غټ شیخ دی، د ټولې دنیا غټ مفتی دی، نو دا به مبالغه نه وي. صرف عجم نه بلکې په عربو کې داسې څوک نسته. و شیخ الاسلام د یو بزرګ خوب بیانوي، هغه خوب داسې چې هغه وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام په خوب ولیدي. ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایله چې دغه دعا، دغه وظیفه وایاست، د کرونا څخه محفوظ یاست یا به د کرونا علاج وي. 3 واره سورة فاتحه الحمدلله، 3 واره سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد، 314 واره حسبنا الله ونعم الوکیل. دا وظیفه کوي. نو اوس د خلکو د طرفه څخه رنګارنګ اعتراضونه. اول دا اعتراض کوي چې دا خوب د بخپله ولې نه ونی. ګورئ په دې خبره تاسې ځان پوه کړئ. که یو څوک نبي علیه الصلاة والسلام په خوب ویني، د نبی علیه الصلاة والسلام په شکل کې شیطان نسي راکړه، نو واقع دی نبی علیه الصلاة والسلام په خوب ولیدي. او چې چا ولیدي دا د ده دپاره غټه خوشنصیبي ده، غټه نیکبختي ده. لیکن دا د دې علامت نه دی چې دا ټول څه غټ بزرګ دی، دا د ټولو څه غټ ولي دی. ټیک دی، د ده دپاره خوشنصیبي ده، لیکن دا د دې علامت نه دی چې دا دونه علما ولې نه وني، دا دونه علما ولې خوب نه ویني، دا شیخان ولې نه ویني، نو دی ګویا د ټولو بالا دی. نه، داسې خبره نه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې د لمانځه دپاره اذان نه و. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو سره مشوره وکړه چې دا خلک به لمانځه ته په څه طریقه رابول. چا دا مشوره ورکړه چې د لمانځه په وخت به اور لګوو، دا اور دا دود خلک وویني لمانځه له به راځي. چا دا مشوره ورکړه چې ګنټې به و، چا دا مشوره ورکړه چې هغه تولۍ داسې یو شی به جوړ کړو د لمانځه په وخت کې به و. نو یو صحابي مخصن بدیږي عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه، دی وایي چې زه خوب وینم یو سړی زما سره و څنګ ته تېرېږي، ناقوس یا ګنټي یا داسې یا د تولکې غوندې شی دی، دغه راخسي. فقلت له یا عبدالله اتبیع الناقوس، زه هغه ته وایم چې ایا ته دا ناقوس نه خرڅوې؟ فقال وما تصنع به، هغه راته وایي چې ته په دې څه کوې؟ فقلت ندعو به الى الصلاة، زه په دې سره خلک لمانځه ته رابولم. قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك، آیا زه تا ته ونه ښیم د دې څه غوره او بهتره شی؟ فقلت له بلا، ما ورته چې ولې نه، ضروري راوشه. فقال تقول الله اکبر الله اکبر، فذكر الاذان والاقامه. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. واستثار شو زرالم نبی علیه الصلاة والسلام ته مې دا خوب بیان کړي. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایله چې دا حق خوب دی ان شاء الله. او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره زه ورسره کړم، ما حضرت بلال رضی الله عنه ته د اذان کلمې ورښولې، هغه اذان کوي. ابو داود شریف کې دا حدیث دی، په نورو د حدیثو په مختلفو کتابونو کې دی. اوس دا دي دا 5 وخته چې موږ تاسې اذانونه اورو، دا د هغه عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه خوب دی چې دا لیدلی. یو عام سړي دا کلمات ور وښول، څه یو فرشته، څه یو پیغمبر په خوب کې نه ولیدل، یو عام سړی ښه کلمات ولې، ښه الفاظ ولې، ښه طریقه وه د لمانځه ته د بلنې دپاره نبي علیه الصلاة والسلام دا دی جاري وساتلې. تر قیامته پورې به دغه اذانونه موږ په دغه طریقه کوو، او دا یو خوب. اوس نو څوک دا وایي چې دا خوب یې عملي کاوه، خو دغسې به فرشته نبي علیه الصلاة والسلام نه راغلی وی، ورته ویلي به یې چې د اذان دا رقم کوه. بس خو دا ټوله زموږ ناخبري ده. نو اوس به څوک دا وایي چې دا خوب ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولې نه ولید، دا خوب حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ولې نه ولید، دا خوب نبی علیه السلام په خپله ولې نه ولید. نو دا د یو چا خوب لیدل دا په اختیار کې نه دی، دا غیر اختیاري شان. دا ضروري نه ده چې خامخا به یو غټ شیخ غټ بزرګ خوب ویني، عام سړی مو خوب لیدلی شي. بیا په خوب کې 2 قسمه، یو هغه خوب دی چې یو زیری دی، یو خوشخبري ده،
تا ته یو داسې شی درښیي چې د هغه په کولو کې تاوان نشته، د چا حق تلفي نه کېږي، نو هغه عملي کړه. لکه اوس دغه خوب چې دا وظیفه که دا خوب نه هم دا وظیفه ښه کار، ځکه موږ مخکې هم بیانونه کړي دي چې د کورونا څخه د بچاو دپاره باید د اعمالو سره ډېر کار واخیستل سي، د عباداتو سره ډېر کار واخیستل سي، د دعاګانو سره ډېر کار واخیستل سي، ځکه دا یو پټ شی دی را روان دی، ته یې نه وینې په سترګو، ته هغه حفاظت نه سي ځین کولی کوم چې ته په دعاګانو د الله څخه ځان ته متوجه کولی سي. نو په کار دا ده چې په داسې خبرو کې د عقل آسان ونه ځغلوئ، مه هره خبره د عقل پر ترازو باندې تلئ. شیخ الاسلام څه معمولي سړی نه دی، نه یو داسې غیر سنجیده سړی دی، نه یو داسې ناپوه دی چې په دې باندې نه پوهېږي چې خوب څنګه دی. خوب هغه د الله بندګانو په عربي کې، په انګریزي کې، په اردو کې دومره غټ غټ کتابونه لیکلي دي. د مسلم شریف شرح په عربي کې لیکلی د فتح الملهم، د عرب علما ورته حیران چې په دنیا کې داسې عالمات شته. په عربي کې مسایل جدید فقهي مسایل و عربو ته ورښولي. موږ هسې یو لچر سړی جټ جاهله سړی وي، لیړی والا وي، دکان والا وي، دی به هم پر ده لګېږي، دی به هم ورته ته باید ورد وایي، په خوبو باندې پسخان شروع کړي. الله بندګانو څه سړي سي، څه په خبره پوه سي، د هر شي کې د عقل آسان، په هر شي کې د عقل جنګول دا مناسبه نه دی. یو ښه خبره ده ګڅه که نبي علیه السلام په خوب کې نه ورته ویل، دغسې یو بل څوک په خوب کې ورته ووایي، نو دا عمل کول څه تاوان؟ امر وجوبي خو نه دی چې خامخا دا ته ووایه. یو وظیفه ده، هغه د شرکیاتو څخه خلاصه ده، د غلطو عقایدو څخه خلاصه ده، نو خو وظیفه ته وایي که د قرآن مجید آیات دي، د قرآن مجید آیتونه دي، تلاوت دي، څه مشکل خو نه پکې پیښېږي. نو الله جل جلاله دې د دغه مرض څخه ټوله مسلمانان محفوظه وساتي. د دعاو اهتمام کوي، د نوافلو اهتمام کوي، د الله طرف ته متوجه سي چې هر مشکل به پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام راکلی، د لمانځه طرف ته به متوجه کېدي. باید موږ تاسې هم د الله طرف ته متوجه سو. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.